د امرالله صالح غږ د ټول ملت غږ. امرالله صالح امریکا ته څه وویل او ولې ویډیو ګورئ چې په هر څه خبر شئ. افغانستان ته تېرو 20 کلونو کې دومره پیسې راغلي که سمې مصرفي شوی وای نو ټول افغانستان به د پاریس په شان جوړ شوی وای. خو دا چې دلته داخلي او خارجي غله حاکمان وو او قرارداد به شل لاسه یو بل ته سپارل کېدلو نو دومره ډیرو پیسو هم داسې خاص ځای ونه نیو. او تازه امرالله صالح داسې څه ویلي دي چې د هر افغان د زړه همدا اواز او همدا غوښتنه ده. د امریکا لخوا له افغانستان سره د کورونا د مخنیوي لپاره د 13 میلیون ډالر مرستې له اعلان وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي دي هیله لري چې امریکا د مرستې د افغان حکومت په لاس مصرف کړي. نوموړي په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټویټ ته په ځواب کې ویلي د دغو مرستو مننه کوي خو ټینګار یې کړی چې امریکا د مرستې د انجیوګانو او غیر دولتي مؤسساتو په لاس مصرف نه کړي. دا ځکه چې مؤسسې او انجیوګانې له دغو پیسو 80 سلنه په خپلو فرنیچرونو، نمایشي جلساتو او د مشاورې په کارونو او پروپوزلونو مصرفوي. د صالح خبرې سلسله رښتیا دي. د افغانستان سره ټولې مرستې بیرته د انجیوګانو لخوا همدې ترتیب باندې مصرف کیږي او له هیواد څخه ویستل کیږي. غلا افغان دولتي چارواکي هم کوي خو په کومه اندازه چې خارجي موسسې غلا او بې ځایه پیسې مصرفوي شاید په هماغه اندازه افغان چارواکي بې ځایه مصرف نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د مرستیال دفتر اعلان کړی چې هیواد به یې افغانستان کې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره 13 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ایلیس ویلیس دفتر ویلي دا پیسې به د لابراتوارونو په لوړونه، عامه پوهاوی، مرسته رسولو او د کورونا په مدیریت ولګول شي. تر دې وړاندې امریکا ویلي و افغانستان کې به 15 میلیون ډالر د کورونا پر ضد مبارزې باندې ولګوي خو تر اوسه یې له دغو پیسو افغانستان ته کوم څه نه دي ورکړي. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. که د امرالله صالح په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې حتما شریک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مسپارم. الله مو مل شه.